یې چې د ټول خلک دروغ وایي چې کار نه کوي پیره د ټول خلک دروغ وایي چې کار نه کوي پیره تویز دې راته کړی یار انکار نه کوي پیره سحر نه تر مخام به یې کوڅې ته زه ولاړ وم د سترګې به مې سپینې شوې د دن پسې بلاړ وم خو سترګې مې مړې شي انتظار نه کوي پیره زبردست یار تویز دې راته کړی یار انکار نه کوي پیره السلام علیکم ګران کتونکو تاسو ټول ته هرکلی وایم په زموږ په نوي پروګرام کې نیکې هیلې اخترامات مې ومنئ محمد اویس هم د خپلې ادبي پاڼې جټ اواینس سره د جټ اواینس له طرفه تاسو په خدمت کې حاضر یم په دې ویډیو کې موږ سره نستی کړی دی یو نوی د جټ اواینس شعر چې انشاءالله تاسو ته په ښایسته شعري پیش کوي څنګه چې تاسو ته زموږ د کلي کام شعران موږ په دې چینل باندې راوړو او داسې موږ سره چې کوم دی نن یو نوی ښایسته غوندې شعر نه په ناست چې انشاءالله تاسو به هغه سره لږ ته راوفون کوو او هغه نه به ښایسته غزلې هم اورو تاسو خپل پروګرام کې هرکلی وایو ډېره مننه اویس بھائی چې موږ غوندې غریبو خلکو ته تا دومره مختصر ټیم کې ټیم وایستلو او موږ ښکار لګولی ښکار بارې کې یو په تاسو ورته ټیم وایستو ډېره مهرباني نور موږ غواړو چې تاسو کوم دی موږ سره خپل مینوال سره تعارف وکړئ چې لکه تاسو کله د خپله شاعري آغاز کړی دی ایمان فیولا نما ده د جټي اوسېدونکی او دیوانه مې تخلص ته سنه 98 نه زه شاعري کوم انا پیولا ورور تاسو سنه 98 نه شاعري کوئ تاسو اوس پر د کیمرې مخې ته ولې نه یې راغلي بس بای صاحب داسې وه چې مخکې موږ ځان ته شاعري کوله د هغې د وجې نه کیمرو مخو ته نه راتللو که نه او دغه شي نه اوس زمانه داسې شوه چې ورشه مجبور شو خامخا به ورسو انشاءالله پروګرامونه به موږ کوو انشاءالله د خلکو به خوښېږي صحیح ښه ډېره مهرباني اوس موږ غواړو چې تاسو موږ سره یو څه کلام یو څه ښایسته غوندې شعرونه پیش کړي چې موږ ته خوند او زموږ د مینوال ته خوند واخلي انشاءالله زه چې ته کوم شعرونه وایې هغه به تاسو خوښ شي اویس بهی پیاله زه روبهي یم زما سترګو چې لیدلی هغه مخه زما سترګو چې لیدلی هغه مخه زما زړه کې خو اوسېږي هغه مخه تصور کې خو هر وخت یې راسره وي راته کله میلویږي هغه مخه هېروم خو هېرولی زه نه شم رانه کله به څېرېږي هغه مخه خدای خبر چې په نصیب کې به د چا وي خدای خبر چې په نصیب کې به د چا وي راته ډېر ډېر چې یادېږي هغه مخه ده د غمه زه نپي چې دیوانه شوم ده د غمه زه نپي چې دیوانه شوم او راته مخته مخته کېږي هغه مخه غزل ده چې د نوې نه مثال مې د ړندو وي چې د نوې نه مثال مې د ړنده وي رڼا خو هغه ورځ په ما تېره وي چې د نوې نه مثال مې د ړنده وي رڼا خو هغه ورځ په ما تېره وي چې په لاره وم روان نو ټول زنګېږم چې په لاره وم روان نو ټول زنګېږم لوی څه وړه زما په تمشه وي وي رڼا خو هغه ورځ په ما تېره وي بیا د ځان سره خیرې کوم کنځلې بیا د ځان سره خیرې کوم کنځلې لکه ورکه نشهیي نه چې نشه وي وي رڼا خو هغه ورځ په ما تېره وي که د یو ورځې مېلمه وي هغه به لاړ شي که د یو ورځې مېلمه وي هغه به لاړ شي خو ستا غمونه مې د زړه کور کې دیره وي که د یو ورځې مېلمه وي هغه به لاړ شي خو ستا غمونه مې د زړه کور کې دیره وي وي رڼا خو هغه ورځ په ما تېره وي شوخ نه پیم چې یاروغ یم لیونی نه یم شوخ نه پیم چې یاروغ یم لیونی نه یم که بلچا ولیدې هغه به دیونه وي وي رڼا خو هغه ورځ په ما تېره وي نبیالله ورور ډېره ډېره مننه کوم چې تاسو مونږ ته دومره ښایسته غزل وړاندې کوو مونږ غواړو چې مونږ مینوال سره یو داسې یو ښایسته غوندې بله هم غزل ورته وړاندې کړو تاسو به ډېره مهرباني انشاءالله وړاندې به کوو غزل لا نن سبا د موږ پیران صاحبان خلکو ډېر چګ لګوي که نه یې چې د ټول خلک دروغ وایي چې کار نه کوي پیره د ټول خلک دروغ وایي چې کار نه کوي پیره تویز دې راته کړی یار انکار نه کوي پیره سحر نه تر مخام به یې کوڅې ته زه ولاړ وم د سترګې به مې سپینې شوې د دن پسې بلاړ وم خو سترګې مې مړې شي انتظار نه کوي پیره زبردست یار تویز دې راته کړی یار انکار نه کوي پیره رقیب یې ډیلیټ کړی په میدان را سره ګرځي رقیب یې ډیلیټ کړی په میدان را سره ګرځي خوشحال یم په دې چې هر مدام را سره ګرځي او ما نه یې له وا چا سره پیار نه کوي پیره
تویز دې راته کړی یار انکار نه کوي پیره ډېر زبردست. د څنګه عاشقان دي چې پیران بدناموي خرچې کولی نشي دی یاران بدناموي د څنګه عاشقان دي چې پیران بدناموي خرچې کولی نشي دی یاران بدناموي کارونه خو الله کی خو ما اعتبار د پوته پیره کارونه خو الله کی خو ما اعتبار د پوته پیره تویز دې راته کړی یار انکار نه کوي پیره نپی داسې شاعر یم چې پیران نه خړوم زه خو لس نیوای چې د دیان پیر نه کوم نپی داسې شاعر یم چې پیران نه خړوم زه خو لس نیوای چې د دیان پیر نه کوم دیان چې اډرو کې زه اقرار کوم پیره تویز دې راته کړی یار انکار نه کوي پیره دا ټول خلک دروغ وایي چې کار نه کوي پیره حبیب الله ورو ډېره مننه کوو ډېر زبردست غزل دی وویل موږ امید لرو چې انشاءالله زموږ مینوال ته به ډېر پسند شوی وي او انشاءالله مینوال مونږ به داسې ښایسته نور پروګرامونه هم د نبی الله دیوانه سره کوو چې انشاءالله تاسو به ترې خوند اخلئ موږ به ترې خوند واخلو او دې سره موږ سره موجود دی اکې برمایي چې انشاءالله موږ هغه نه ښایسته پروګرامونه ریکارډ کوو او په دې چینل باندې به انشاءالله تاسو اپلوډ کوو موږ ته اجازت راکوو بیا به انشاءالله تاسو سره په نوي پروګرام کې ملوي کوو د خدای په امان